د کولن ځینو ځوانانو او د ایسن ځینې خواخوږو ځوانانو د دې خلکو سره خپله خواخوږي ښکاره کړې، د خپله همدردي سره ښکاره کړل، د خپلې لږې لږې روپۍ راغونډې کړې وې او موږ ته یې رالېږلي دي چې دغه روپۍ تاسو یوسئ او د دې خلکو ته یې ورکړئ چې دوی تاسو د کور نه څومره شهیدان شوي دي؟ زمونږ د کور نه 6 تنه زما بچي شهیدان شوي دي، لکه 5 لورګانې مې دي، یو مې زوی او یوه لور او کډه مې دی رایستلي دي ژوندي، زخمي دي، هغه یې تیاره کې دغه ته وړی دی ننګرهار کې. مطلب تاسو ژوند بېرته د سره شو، هغه کوم خپلوان او بچي او هر څه بس هر څه یو بل نه شو ګڼولی چې ویې کړو، هغه وایي 2 بچي مې مړه دي، 3 مړه دي، 5 مړه دي، ټول خاکبان دي. د هغې نه زه هم د خیمه کې ناست یم، بهر ته نه وځم، نور خاکبان مې زیاتېږي او بس پلار دغه ناست یم او الله ته صبر کوم. څو کسان هم شهیدان شوي دي؟ څوک څوک دي؟ څوک شهیدان شوي دي؟ یو د کاکا، 2 د خیر، یو د ورور. یو د کاکا، 2 د خویندو، یو د ورورو. دا واخلې، دا ستا شولې ښه، ځان له پې جامې هم واخلې، چپړې به هم واخلې، هر څه به پې ځان له واخلې ښه. د طرفه دغه مرسته وکړو، زمونږ دغومره وس کېږي که نه، نو بس رب د هغوی له اجرونه ورکړي. دا الله دې اجر ازغم ورکړي. دا موږ ته په لکاو منظور دي. ما تاسو ته ویل ستاسو دا تش راتګ چې د اسلامي همدردۍ لکه زموږ راغلی، دا موږ ته د غره نه غټ. پلار نوم یې خیبر دی، سپین ږیری سړی دی، د ده د کورنۍ 9 غړي شهیدان شوي دي. زه چې نن ماسپښین راتللم، ما ورته دومره وویلې چې زه کته ځم، یو ویډیو صرف ته ماله راکړه، که کوم مسلمان ما لاره کې پیدا کړه او داسې کومک والا مې څوک پیدا کړه، که 10,000 افغانۍ رحیم که تا دپاره د دې ملګرو چې هر څوک دا مسلمانان موږ په نوم نه پېژنو، هغې دپاره دوی صدقه کړلې او دکه به انشاءالله امانتاً دکه 10,000 روپۍ په شمول د دې شماش د شهیدانو دا به وړم رحیم کاکا ته به رسوم. کزي کلي 48 موږ شهیدان لرو چې دا اوس تاسې څه کسانو سره همکاري وکړه، نو دا اولنۍ همکاري وه د شهیدانو کورنۍ سره، نو زه ستاسو نه ډېر زیات مننه کوم او نوره غوښتنه درنه کوم چې دغه مظلوم ولس ته توجه وګرځوئ. هغې نه دلته داسې کورنۍ شته دی چې 4 شهیدان، 3 شهیدان، دا د یو کورنۍ نه د نګل په تنګي کې فکر کوم د یو کور نه 14 شهیدان لرو او یو کور نه 14 شهیدان لرو او داسې کورنۍ نه چې واړی نو 8 او 10 د هرې کورنۍ نه دي. کاکا دغه 15,000 روپۍ دي، موږ ستا بچیان را ژوندي کولی شو، نه پوهېږي دغه علاج کوي، خو دا ډېر کم څه دی، تاسو ځان ته په ډېر څه منظور. الله تعالی چې چا لېږل د هغه له ایمان نصیب کړي، الله تعالی هغو له نوره روزي ورکړي. او موږ چې دا چې د لکونو په حساب ده، دې وخت کې موږ ته لکونو په حساب دی. داسې حالات کې چې لکه کور کې چې د کومه وړه وه هغه ایسار شوی دی، کورونه ټول ویجاړ شوی دی، هېڅ شی نه لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د کونړ غمیزې خو به ټول دوستان خبرې وي، مزار درې په بر سر کې د دې ځای نه پورته شماش شروع کېږي، تر همدې ځایه د موټر لار به موږ تر دې ځایه پورې رالو. دلته چې پوښتنه وکړه نو دې خلکو وویله چې د شماش کوم خلک چې دي، اوسېدونکي چې دي، هغه ټول دلته راکوز شوي دي او همدې ځای کې کوم مرسته چې راځي همدوی اخلي. د کولن ځینو ځوانانو او د ایسن ځینې خواخوږو ځوانانو د دې خلکو سره خپله خواخوږي ښکاره کړې، د خپله همدردي سره ښکاره کړل، د خپلې لږې لږې روپۍ راغونډې کړې وې او موږ ته یې رالېږلي دي چې دغه روپۍ تاسو یوسئ او د دې خلکو ته یې ورکړئ چې دوی ته خپلې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. موږ له دې غوښتنه اول دا وکړله چې تاسو دغه پیسې یو خیریه بنسټ ته حواله کړئ چې دوی ته یې ورسئ، خو د هغې تر ټولو کلکه غوښتنه بیا دا وه چې دا پیسې تاسو خپله ویسئ، د خیریه بنسټ کارونه لږ سلو او موږ غواړو چې دا زموږ روپۍ په اول سر کې دوی ته ورسېږي. نو موږ راغلي یو نن دلته او دلته به د دې خلکو سره معلومات کوو، د دې نه به پوښتنه کوو چې یو څوک حقدار دی، موږ باید د دې دغه حق دوی ته راورسوو. نو یو څه نغدي مرسته ده او د دې ځای د دې اوسېدونکو سره بیا کوو. دا داسې خلک دي چې ډېرې کمې مرستې دوی ته رارسېدلې دي، نو ځکه موږ وغوښتل دا دومره مزل هم وکړو چې دوی ته دغه مرستې ورورسوو. وروره ستړی مه شې. ستړی مه شې ورور، خیریت ده، خیریت ده، په خیر راغلی. بس ژوند په دې حالات به شکر وباسو، خو بس دا زلزلې ځپلي یو او پورته د شماش کلي اوسېدونکی یم. ته د شماش کلي اوسېدونکی یم او کورونه هم تخریب شوي دي، شهیدان هم شوي دي او زخمیان لا څه په هسپتالونو کې پراته دي
او داسې زخمیان هم سرګیر وو خو هغو ته بیخي د رسیدګي ونه شو خو هغو سرګیر وو موږ دلته توان کولی شو او څه زخمیان شدید چې دي زموږ په هسپتال کې پراته دي او کورونه چې کوم دي یو هم روغ نه دی پاتې ټول تخریب شوي څومره ورځ تاسو ته د امنیتي ځواکونه یا د کلي خلک در ورسېدل او تاسو کومک وکړو؟ امنیتي ځواکونو نه موږ ډېره مننه کوو ځکه چې ډېر جدي چلند یې موږ سره وکړه او جدي کومک یې موږ سره وکړه زخمیان یې وایسته حتی تیارې راوغوښتلي او تیارې راغلې هماغه شپه مانه لکه یار سبا ته چې دغه شپې زلزله وشوه سهار ته موږ ته جازونه ورسېدل زموږ زخمیان او شهیدان راویست او نور کومکونه هم راغلي وو چې درونه ولس راغلی و چې زموږ شهیدان د کورونو کې بند پاتې وو او زموږ ولس دا توان نه و چې شهیدان یې ایستلي وي او نور ځایونو نه کومکونه رال شهیدان هغه وویست او زخمیان هم تیارو کې هسپتالونو ته انتقال کړل او اسلامي امارت نه موږ ډېر منندوی یو چې ډېر جدي کومک مرستې تاسو ته رارسېدلي تر اوسه پورې؟ مرسته یو اندازه لا لږه لږه مرسته داسې ډوډۍ او دا شیان موږ ته هلته م راوړې وه خو نور داسې مرسته چې خیمو مرسته چې کوم وه هغه د اولنۍ مرسته ده چې موږ سره کېږي او دلته راوتي ولس ټول راوتی دی او دا مرستې ورسره کېږي انشاءالله دا به ځای ته رسېږي. ستاسو په کور کې څومره شهیدان شوي؟ زما خپل کور کې الحمدلله شهیدان نشته دی خو کور هم تخریب دی نور شهیدان او زخمیان موږ نه لرو الحمدلله الله بچ کړي او په دې حالات موږ شکر وباسو چې الله بچ کړي. زه دا ډېر شکر دی. مشره دا وشمېره پنځه زره. بس دا یو خارجي ورونو هغوی خپلې کمې روپۍ راټولې کړي خو موږ تاسو هغه خپله همدردي ښودلې هغه خپل پیغام کې راسه ځان شریک کړی دی دا یې رالیږلي دي دا د هغې خلکو مرسته او موږ تاسو در ورسوو. الله دې تاسو له اجر درکړي او تاسو نه مننه کوو او موږ اسلامي امارت نه مننه کوو. نورو مؤسسو نه هم غوښتنه زموږ همدغه ده چې زموږ د بېچاره زلزلې ځپل ولس سره همکاري وکړي او دغسې دوامدار همکاري دې وکړي او چې تر څو دا ولس پکې درنو لیدونکو یو بل ډور مې تر څنګ کته څه هم دلته بیخي ناوخته دی دغه د زویم چې د ماښام اذانونه به کېږي موږ ډېر ناوخته راورسېدو لاره ډېره خرابه وه خو موږ وغوښتل چې دې خلکو ته دغه خپلې مرستې ور ورسوو. ته ستړی مه شې ورور ژوند څنګه دی؟ دغه پېښه کې څومره زیانمن شوي وئ تاسو؟ زمونږ چې دی زمونږ یو زخمي شوی دی او ضعیفه دی حاجت دی هسپتال هم هسپتال راوتلی څلور شهیدان دي. څلور شهیدان یو کور څوک څوک دي شهیدان شوي؟ یو مې زوی شهید شوی دی اووه کلن او دوه مې خویندې دي وړیا یو زموږ مور څلور کسان شهیدان شوي او نور چې دی کور درک نه معلومېږي چې کور کوم پلته دی هر څه هوار هوار دي. څو کسان دې په کور کې پاتې شو چې دا دومره شهیدان دا شپه اووه کسان پاتې دي نو څلور پنځه کسان شپږ کسان تاسو چې کوم کسان را ایستل هغه کې دا شهیدان شوي او که نه وروسته به شهیدان شوي کمرې پرتې تیږې پرتې وې غټې غټې او ایسار وو وروسته مونږ راغلو بیا راویستل او یوه لور چې وه دوه لورګان چې وې هغه بهې ډوبې وو صرف اواز یې خطر او نور بیا وروسته کندونه ماته راویست او نور کور چې دی کور درک نه معلومېده غونډې خاورې ته په همدغه شپه خپل کور کې وې که نه؟ زه نه وم زما او زه او پلار مې چې مونږ ټولو تللو ښکاره مې شته ښکارو ته تللو نه 12 بجې شول 10 کم 12 بجې او زلزله شوه چې زلزله کور ته چې وختلو هر څه ګډه وډه وه مطلب دغه موقع کې ته یخ وې؟ زه یخ و یخ وم زه پټو موږ داسې اورو دا خلک داسې وایي چې د دغه کله چې زلزلې راتلله د دې سره مخکې یو قسم اوازونه راته اوازونه راته یو غر به وشو غر او بیا وروسته بیا اوازونه بیا مثل مټ اواز راته ډېره بس د یو جړق سره ټول کورونه و یو جړق نو بیا نه مې نه بیا نه کوشش کونډه یو واره صرف یو جړق یو اوس تاسو کور کې هغه پنځه شپږ کسان پاتې وي نو پنځه کسان پاتې نو کور ختم ما یو کټه پاتې و یو مې پلار دی یو دوه مې نونه دی یو زموږ کوټه اوس خو به د کورونه راوتي وي تاسو کورونه راوتي وو غونډې ډاګونه کې پراته بس چا چې راکړه بس هوار دغه زمونږ یو څه خارج مشتي افغانان دي زمونږ ورونه دي هغوی بس دغه خپله خوښیږي تاسو سره ښودلې ده موږ سره ښودلې ده دا وشماره اته زره روپۍ بس دا روپۍ ډېرې کمې دي ستاسو شهیدانو په وړاندې بس موږ دا داسې وویل چې تاسو به په یو څو ورځې هغه بچو له یو خوراکي درنو لیدونکو نو دلته به نور تورتم کېږي بیخي تېره کېږي نو دا د شماش د کلي ملک دی نو موږ وغوښتل چې د دې سره یو څو لنډې خبرې وکړو د دې نه د دغه ځای د شهیدانو لیست واخلو. ملک صاحب ستړی مه شئ. مننه ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسې زموږ د علاقې د شماش
هغه زلزله ځپلو هغه دردېدونکي خلکو تپوس ته راغلي یاستئ موږ ستاسې نه ډېره مننه تشکري کوو او نو الله دې تاسو له ډېر زیات اجرونه درکړي چې دغه مظلوم ولس چې ډېر شهیدان لري ډېر زخمیان لري کورونه یې مکمل ویجاړ شوي دي دا اوس تاسې ګورئ چې دغه صرف دغه خیمې ورته رسېدلې دي هغې پسې خلک راغلي دي چې دا د بل چا حصه وه او زمونږ ټول په دغه ډا کې اوس هم کیمپ جوړ کړی دی نو ماشومان داسې شنه اسمان لاندې پراته دي او د شماش ټول خلک اوسه پورې تر اوسه پورې هېڅ نه وه حکومت دې خلکو سره نه ده شوي نو اوس زمونږ د ټولو ملل متحد او یا د ټولو امارت اسلامي مسؤلینو نه مؤسساتو نه نړیوالو نه په کلکه غوښتنه کوو چې زمونږ دغه مظلوم ولس غږ واوري ځکه د شماش په علاقه کې ټول لکه د مشګل تنګی شو لوی خوړ شو جبګۍ شوه شماش لوی کلی دی مرکزي کلي کلی دی مریانو باندې ده دا ټول کلو کې 115 شهیدان لرو او سلونو زخمیان لرو نو چې تاسې د مرکزي کلي 840 موږ شهیدان لرو چې دا اوس تاسې څه کسانو سره همکاري وکړه نو دا اولنۍ همکاري وه د شهیدانو کورنۍ سره نو زه ستاسو نه ډېر زیات مننه کوم او نوره غوښتنه درنه کوم چې دغه مظلوم ولس ته توجه لږ وګرځوئ او الله به تاسو ډېر کورنۍ شته دی چې د هغې نه یو شپږ اووه شهیدان د یو ځل نه شوي هغې نه دلته داسې کورنۍ شته دی چې 4 شهیدان 3 شهیدان دا د یو کورنۍ نه د بنسګل په تنګي کې فکر کوم د یو کور نه 14 شهیدان لرو او یو کور نه 14 شهیدان لرو او داسې کورنۍ نه چې واړه نو 8 او 10 د هرې کورنۍ نه دي خو مونږ دې بېرته یو سړي زوی دی بلې د مسۍ دی نو دا بېل بېل کور پسې مونږ شهیدان دغه کړو نو یو کور نه 3 او 4 خو دا خو دي په دې سوشل میډیا کې داسې ویډیوګانې راځي څوک یې د 3 میاشتو ماشومه پاتې شول او نور کور ختم شو څوک یې د 2 کالو ماشوم پاتې شو نور کور ختم شو ستاسو په دره کې داسې شته داسې شته دی چې مکمل کور یې ختم شوی دی او یا یو کس کمبار پروت دی هغه بچ شوی دی او نور مکمل سامان سره مکمل یعنې هېڅ نه وه داسې پته نه لګېږي چې دلته کې کور وکنه او دا وروسته پرون چې زه شماش کې پرون سهار ولاړم ما خپله صحنه کتله چې پرون شپه ډېره زلزله وشوه او بیا ساري کې دا ټول خلک ما ته راغونډ شو ویل چې مونږ نور دې کلي نه حرکت کوو نو دغه وخت کې یو بله زلزله راغله چې یو بله زلزله داسې راغله چې دغه غرونه ټول وخېدل او هلته کلي کې چې کم پاتې کړو دا مکمل راوغورځېدل نو دا یو دردونکي حالات و هغې نه وروسته بیا 2-3 ګنټې بعد خلکو حرکت شروع چې دا اوس تاسې ګورئ چې مونږ د ښکته نه بېرته واپس کړه چې تر څو دغه پاس ځای کې یو ډاګ لرو چې دغه ډاګ کې دا خلک جمع شي کیم جوړ شي او خلکو توجه دغه طرف ته راوګرځي هغه د کورنۍ چې یو کس پاتې دی هغه هم دلته تاسو شته دی دلته موږ سره شته دی یو کور زمونږ یو موجود دی چې دا تاسو هغه رحیم کورنۍ پسې 9 کسان لیکلي دي دغه کې یو موجود دی چې هغه خپل زخمی دی په دغه کې پروت دی په کابل کې هغه یو مور ده صرف هغه 3 لري شهیدان 3 کسه یو یې ښځه ده 2 زامن دي نو 3 واړه ختم شوي دي یو مقه هغه ملای ماته ده او معیوب مخکینی معیوب او اوس زخمی شوی ده نو نیمګړی اوس کابل په هسپتال کې پروت دی هغې صرف یو مور پاتې ده بس رب دې رحم وکړي او ستا د کور کې شهیدان نه دي شوي زما خپل کور الحمدلله شهیدان نه لرم او د کور او زیانمن او دا خو ټول عمومي شماش دی زه خپل ځان به څه یادوم چې مکمل شماش مکمل یو کور داسې روغ پاتې نه دی چې هغې کې سړی اوسېږي یا یې ژوند ستا کور مطلب ختم شو ختم شوی حاجي صاحب دغه مرسته موږ سره نه کوم موسسې کړې ده نه کوم خیریه بنسټ کړی چې دا په جرمني کې زموږ یو څو خواخه ګورونه دي افغانان دي په دې ملک باندې دردمند دي او ستاسو سره دغه دپاره چې دی خپل یو څو لږې لږې روپۍ راټولې کړي دي او دلته ستاسو له رالېږلي دي چې دا دې خلکو له ورکړي چې د یو څو ورځو به دغه ډوډۍ پې واخلي ډېره مننه زه د دغه خلکو نه دغه چې دغه پیسې یو داسې ځای کې دیو مصرف کړي دي چې دا د دیو همدغه بس دی ورځ د قیامت دپاره چې الله رب العزت به دیو ته جنت فردوس ورنصیب کړي او ځکه چې دا یو ښه کومک دی او ښه ځای کې دیو دا کومک کړی دی د دیو توجه نور هم راګرځو چې ستاسې په لاس باندې چې دغسې راوړی او هر یو کس ته ورکوي نو ستاسې په لاس نور هم هغې نه غوښتنه کوو چې نور دوستان یې ملګري ما ته پته ده دا بار چې کوم زموږ ملګري ورونه دي
او دا د په دې وطن مهین خلک دي او دردمند دي او د دوی نه زه ډېر مننه کوم ډېر تشکري او نوره غوښتنه ترې کوم چې موږ سره کومک او همکاري ډېره مننه حاجي صاحب ستړی مه شي او که په لنډو کې تورتم کېږي نو که لاره کې ستا د کور څو شهیدان شوي دي ما د کور دوه شهیدان دي څوک څوک شهیدان شوي دي یو مې کډه ده یو مې نوزر ده یو مې مسل دا ستا لاس هم پکې زخمي شوی لاس مې خوږ ده خپل مې خوږ ده تاسو سره تر اوسه کوم کومکونه شوي موږ سره اوسه پورې هېڅ هغه پکې مرسته راسره نه شوې چې نن لکه تاسو چې راغلي یاست خوراکي مواد هم نه دي راغلي خوراکي مواد یې ورځې راغلی دی هم څېړونکي راوړي وه ما خوراکي مواد حکومت مطلب راوړي او نور دومره دغه مسله چا نه دي راوړي چا نه دي راوړي 2 3 4 5 کاکا دا زمونږ ستاسو یو څو وروڼه دي ستاسو بچیان دي چې په جرمني په ایسن او په پولنډ ښار کې هغوی دا خپلې روپۍ را جمع کړې وي او تاسو ته رالېږلې وي او موږ تاسو ته راورسوئ دا وخت الله دې زموږ